دې کپرۍ کې مې مازغه نه دي ای دا ښه نه دي دې کپرۍ کې مې مازغه نه دي ای دا ښه نه دي او بل ستا دا برن برن کتیده نه دي ای دا ښه نه دي او د غټو سترګو نه دې زار شمه دا ډېرې ښې دي د غټو سترګو نه دې زار شمه دا ډېرې ښې دي خو بس پکې دا تور رانجه نه دي ای دا ښه نه دي ملګرو یو ځلې بیا پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یو ځلې بیا تاسو ته مخاطب دی په دغه هیله باندې چې روغ جوړ خوشحاله به او د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ ملګرو ژوند به کوئ او نور ملګري به هم ژوند ته پرېږدئ ملګرو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دي موږ هره ورځ خپل پروګرام کې یو ادبي ملګری راولو او ځان سره یې کښېنو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د روژې یو ډېره مبارکه او بابرکته میاشت ده تګ ډېر زیات ګران دی خو نن چې زما در څنګ کوم ملګری ناست دی نو د هغه بونیر د غرونو نه د باغ نه راغلی دی او دلته کې په صوابۍ کې مونږ سره میلمه شوی دی مونږ سره میلاو شو مونږ د موقع نه فایده واخیستې ده د دواړو شونډې وچې دي ځکه چې غرمه ده مازدیګری هم نه دی سهار هم نه دی په کله کې ناست یو عرش الله همدرد صاحب را سره راغلی دی یو جهان مننه کوو چې په دې روژه کې مونږ له ټیم راکړه ستاسو دپاره او خپل شعرونه به را سره شریکوي او زما در څنګ یو بل ډېر خوږ ملګری زما ثناء الله مونږ سره ناست دی زما در څنګ چې د هېڅ قسمه صفت محتاجه نه دی ډېر اصلاحي سړی دی تنظیم بیدار زلمي په نوم باندې جوړ کړی دی خلکو سره په ناشنا طریقو باندې په یو داسې طریقو باندې ښېګړې کوي چې ډېر د صفت وړ سړی دی هغه هم را سره ناست دی او خپل میلمه خواته به ورځو اول به ورسره یو څو خبرې کوو ژوند به یې پوښتو او بیا به چې د هغې نه پس شعرونه اورو همدرد صاحب پروګرام کې درته په خیرالي وایو ډېره مننه صاحب مانیروال صاحب چې پښتو ژبې لپاره خدمت کوئ او ډېره مننه چې موږ له خپل پروګرام کې بلنه راکړه ډېره زیاته مننه دا هم ستاسو دپاره ستاسو د ځوانانو دپاره دا پروګرام دی یو چې څوک شعر لیکي زموږ فرض دی چې هغه له موږ لړ شو خو ته موږ له راغلی ستا موږ یو نړۍ مننه کوو چې په دې روژه کې دې ځان راکړولی دی راغلی موږ سره خپل شعرونه شریکې همدرد صاحب څه به را سره شریکې پروګرام کې بس غزل دی چې څومره دا زما د زړګي خیال کوي څومره دا زما د زړګي خیال کوي او ما سره خبرې په دیوال کوي او پلار یې د ماکه کې چې مړ شوی و پلار یې د ماکه کې چې مړ شوی و دا هغه ماشومه ده چې سوال کوي ډېر ښه او خلکو نه په پټه ماته وخاندي خلکو نه په پټه ماته وخاندي او کله کله یار مې هم کمال کوي ډېر ښه مننه زما په خیال باندې ورجاوید شاه درمان صاحب به یادوئ او هغه دې استاد دی په شاعرۍ کې خو استاد نه خو سړی د چا نه متاثر او جی جاوید بونیروال صاحب زمونږ د کلي زمونږ زه چې څه ولیکم هغه ته بیا ښه جاوید بونیروال ما یې که جاوید شاه درمان صاحب چې کوم دی نه جی ښه په روژه ماتې کې رایاد شوې په روژه ماتې کې رایاد شوې د پېشمني پورې نښه راناسته ومه ملګرو روژه ده ټیم هم زیات نه علم او همدرد صاحب خواته به یو پیره بیا ورځو او بل غزل هم ترېنه اورو چې خوندونه ترېنه واخلو مننه صاحب صاحب
نو ملګرو روجې دي ما ته ټولو پښتنو ته زما چې کوم ملګري دي هغوی ته دعاګانو کې مونږ یاد ساته چېرته چې هم یی د لوی الله په امان